سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بلې ویډیو ته پخیر راغلی. په یوې نوې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې هغه څخه تاسو کولی شئ فري ډالر ترې وګټئ او ټریډ پرې شروع کړئ لکه بایننس غوندې. څه ده ملګرو دا اپلیکیشن څه ده، دا د بینکس په نامه ده. تاسو به لاړ شئ پروژګا ته او هلته ورته سرچ کړئ بینکس. څه ده بینکس به درته سرچ کړئ، زه ورته دلته لیکمه بینکس. دا د ملګرو بینکس نو هلته سرچ کړئ. دغه دویم اپلیکیشن ده، ما ډاونلوډ کړی، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. دا صرافۍ ده ملګرو. نو دلته چې تاسو کله ډاونلوډ کړئ ملګرو، تاسو به راسئ دا به راخلاص کړئ. زه دا اوس راخلاصومه. ګوره ملګرو، زه خپل اکاونټ پکې لرم، زه یو د خپل اکاونټ در وایم څه ده، تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه در وښیم او دغې څخه د پیسو ګټلو طریقه در ښیم. څه ده ملګرو، نو دغه اکاونټ باندې زه ورته کلیک کوم او اوکې باندې ورته کلیک کوم. نو ملګرو تاسو په دې باندې کله راورته راغلل، تاسو به اول ځل داسې صفحه راځي. په دې صفحه کې تاسو په دې بار نشان باندې ورته کلیک کړئ، په دغه باندې په دې به ورته کلیک کړئ. څه ده ملګرو، په دغه چې کله ورته کلیک کړئ او بیا په دغه ساین اپ باندې ورته کلیک کړئ. په دغه ساین اپ به دلته ورته کلیک کړئ. نو ملګرو دلته تاسو په دوه رقم کوئ، دلته ساین اپ سئ ورته، یو د موبایل له لارې او بل د ایمیل له لارې. څه ده نو دلته زه غواړم د موبایل له لارې ورته ساین اپ که تاسو ایمیل لرئ نو ایمیل له لارې سئ ورته، مشکل نه لري. یو هم نو زه دلته ایمیل تاسو ته وایم، تاسو ته به زیاتره ایمیل لري. ایمیل طریقه زه ورته لوګن کېږم یا ساین اپ کېږم. هلته زه ورته ولیکم خپل ایمیل به ورته ولیکم دلته. نو ګوره ملګرو، تاسو کله ساین اپ باندې کلیک کړئ نو تاسو به داسې یو کاپچا راسي. دا کاپچا به ورته حلوئ. نو دلته به په دغه نشان ورته کلیک کړئ او بیا به په دغه نشان ورته کلیک کړئ او بیا په دغه او بیا به اوکې باندې ورته کلیک کړئ. نو هغه باندې چې کله کلیک کړئ نو بله کاپچا راځي، دا تل ځای به دلته ورته ډک کړئ دلته او بیا به یې داسې پرېږدئ او دا به هم حل شي. څه ده ملګرو، نو تاسو اکاونټ به اوس جوړ شي. نو ګوره ملګرو، موږ ته وایي چې تاسو ایمیل ته یو کوډ ورځي او هغه کوډ هلته ورکړئ. زه ځم خپل ایمیل ګورم چې کوډ راغلی ده او که نه. ګوره ملګرو، موږ ته دلته کوډ راغلی دی، زه دا دلته کاپي کوم، دلته ده باندې کلیک کوم او دلته کاپي باندې کلیک کوم او بېرته ځم خپل دغه کومه صرافۍ یا اپلیکیشن چې ده په دې باندې ورته کلیک کوم، دا دلته پیسټ کوم. څه ده نو ګوره ملګرو، دلته موږ ته وایي چې اکاونټ هم جوړ شو. نو دلته ما ته وایي چې انیبل پاسکي کوي، زه انیبل پاسکي نه ورته وایم او دلته په دې زر نشان ورته کلیک کوم او دلته ګوره ملګرو زموږ بیلانس دلته بیخي صفر ده. څه ده نو دې څخه زه اوس طریقه درښیم څنګه پیسې ترې وګټو او دې باندې ټریډ شروع کړو. نو عمومي صفحه یې داسې په دې ټریډ به تاسو ورته کلیک کړئ، دلته تاسو ته ټریډ راځي. نو دلته تاسو کولی شئ ټریډ وکړئ. نو زه اوس تاسو ته د پیسو ګټلو طریقه درښیم څنګه فري پیسې درنه وګټو. نو تاسو په دې هم باندې دلته ورته کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو، نو تاسو به راسئ په دغه بار نشان باندې دلته ورته کلیک کړئ، په دغه جي په دې به دلته ورته کلیک کړئ او دلته به تاسو ملګرو په دغه ریوارډ هوپ باندې ورته کلیک کړئ، په دغه جي په دې به ورته کلیک کړئ او لږ شانته ورته انتظار تر هغو دا صفحه تاسو ته راخلاص کړي. نو ګوره ملګرو، دا صفحه چې تاسو ته کله راخلاص کړي نو تاسو په دې صفحه کې دلته تاسو څنګه کولی شئ، دلته به تاسو په هفته کې تاسو ته فري بونس درکړي. چې دا په دغه ځای کې به تاسو ورته کلیک کړئ. دلته ګوره زه په دې باندې ورته کلیک کوم نو تاسو ته دا بکسونه دي، دا به هره ورځ تاسو ته یو خلاصېږي. چې دا هر بکس به تاسو ته هره ورځ یو دانه خلاصېږي، په یو ورځ کې 2 بکسه نه خلاصېږي. چې دا ملګرو په دغه نو په د اول بکس کې ملګرو تاسو ته کله خلاص دې کې تاسو ته $10 درکړي، هغه بونس دغه باندې تاسو ټریډ نشئ کولی. په دویم کې $20 درکړي، هغه هم بونس ده. په دریم کې هم او په څلورم کې هم او همداسې په دې اوومه ورځ تاسو کله راسئ تاسو ته به $2 درکړي. په دغه $2 تاسو کولی شئ ټریډ هم شروع کړئ او دا ترې ویډرا کولی هم شئ. څه ده ملګرو، نو دلته به زه چک ناو باندې ورته کلیک کوم چې نن ماته څه شي راکړي. نو ګوره ملګرو، دلته ماته $10 راکړه، هغه بونس ده چې د $10 باندې زه ټریډ مریډ او ویډرا نشم ترې کولی. څه ده ملګرو، دلته ګورئ ماته $10 راکړه او زه بېرته اوس وځم تاسو ته به هلته اکاونټ هم درښیم. زه یو دفعه ریفریش باندې کلیک کوم، دلته بېرته راځم. څه ده ملګرو، دلته ګوره ملګرو، دا هلته زموږ اصلي اکاونټ ده. دلته موږ ته دا روپۍ نه جمع کړي، دا بیلانس موږ ته $10 راکړي، دا دلته نه جمع کېږي ځکه دا بونس ده. نو په اوومه ورځ چې تاسو ته کله دی به دلته راسئ ورته او دا صفحه راخلاص کړي نو تاسو ته به $2 درکړي او هغه به دلته جمع شي او هغه باندې تاسو کولی شئ ټریډ وکړئ. څه ده هغه باندې تاسو کولی شئ دلته ټریډ کولی شئ. نو ملګرو، دا وه د بینکس صرافۍ د اکاونټ د جوړولو طریقه جوړومه، چې هغې څخه به زه ټریډ به هم کوم او ویډرا به هم کوم. نو ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښ دی ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.